د الینګار ولسوالۍ 1350 ښوونکو ته د هستوګنې نمرو د ویش لړۍ پیل شوه. په دې مراسمو کې د لغمان والي ښاغلي محمد ننګ، د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیم، د ولایت مقام د دفتر رئیس فرید احمد مارزک، د پوهنې رئیس عبدالله حمیدي، د الینګار ولسوال قاضي حبیب الرحمن، قومي مشرانو او لسګونه ښوونکو ګډون کړی و. په پیل کې د پوهنې رئیس عبدالله حمیدي د غونډې ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د لغمان ولایت له رهبرۍ مننه وکړه چې د ښوونکو د نمرو ویش موضوع کې خنډونه له منځه یوړل. نوموړي زیاته کړه هغه ټولنه پرمختګ کولی شي چې هلته د ښوونکو قدر وي او د لغمان ولایت رهبري د دغې سترې ښېګڼې درلودونکې ده. د لغمان والي محمد ننګ وویل د ټولنې تر ټولو بېوسه او د قدر وړ وګړي ښوونکي دي. ښاغلي ننګ زیاته کړه معرف حیاتي ارزښت لري. د پوهنې وضعیت د ښه کېدو لپاره کار روان دی. کیفیت ته باید پاملرنه وشي. هغه له ټولو ښوونکو مننه وکړه چې د پوهنې او روغتیا بهیرونو د پرمختګونو لپاره یې هلې ځلې کړي، خو د سولې بهیر چې یو ملي پروسه ده د پرمختګ لپاره د ټول ښوونکي او دیني عالمان خپل ملي او اسلامي مسؤلیت ادا کړي. نوموړي وویل تاسې ښوونکو چې څومره کار د پوهنې لپاره کړی، که همدومره کار د سولې لپاره وکړئ نو د سولې له نعمته به ډېر ژر برخمن شو. ښاغلي ننګ دغه راز د لغمان ولایت په انکشافي بهیر هم خبرې وکړې او په دې ولایت کې د اساسي کارونو یادونه وکړه. هغه دغه راز د ولسوالیو په کچه د ښې حکومتوالۍ، کاري زمینو په اساس سره د مبارزې، د غصب مخنیوي او نورو چارو د لا پرمختګ په اړه ولسونو ته ډاډ ورکړ. په دې ستره غونډه کې د ښوونکو په استازیتوب د الینګار ولسوالۍ د پوهنې امر عبدالرحیم، د لغمان والي ښاغلي محمد ننګ څخه مننه وکړه چې د دوی د هستوګنې نمرو څو کلنه ستونزه یې حل او نن یې د عملي چارو شاهدان دي. هغه ښاغلي ننګ ته ډاډ ورکړ چې د ټولې ولسوالۍ په بانډو او قریو کې به د پوهنې بهیر د لا پرمختګ لپاره خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کړي. غونډې ته د الینګار ولسوال قاضي حبیب الرحمن وویل خوښ دی چې نن د هغو ارمان پوره کیږي چې موږ یې روزلي یو. هغه د ولایت رهبرۍ ته ډاډ ورکړ چې له خپل لوري به په یاد ولسوالۍ کې د پوهنې بهیر د لا پرمختګ لپاره هڅې کوي. په ورته مهال د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیم وویل 2 کاله مخکې له ښوونکو سره ژمنه کړې وه چې د دوی د هستوګنې د نمرو ستونزه به حل کړی شي، چې نن یې د ښاغلي ننګ په مشرۍ او هڅو دغه لړۍ رسمن پیل شوه. په پای کې د لغمان والي، د ولایتي شورا رئیس، د الینګار ولسوال او د نورو مشرانو په لاسونو ښوونکو ته د رهایشي نمرو سندونه ورکړل شول.